سلامونه او ورځ مو په خیر. مرهون مو د یو بل پښتو درس سره ښه راغلاست کوم. د نن په درس کې زه یوه جنجالي موضوع تاسو ته بحث کوم. په دې موضوع کې ډېرې غټې اشتباهي موجودې دي او له ډېره وخته څخه خلک په غلط مشهور توګه د دې استفاده کوي. مګر په اوسنۍ نړۍ کې ژبه په ساینس بدله سوې ده. لکه څنګه چې په ساینس کې 2 جمع 2 4 کېږي، په همدې توګه په ژبپوهنه کې داسې فورمولونه وضع سوي دي چې موږ د هغو په وسیله سره کولی سو چې په ژبو کې ستا ټول مشکلات له منځه یوسو. په دغه اړخ کې د لنډ یا او اوږده یا مسله زه تر بحث لاندې نیسم چې ستاسې دپاره به ډېره نوې او په زړه پورې وي. په دې بحث کې تاسې وینئ موږ او تاسې د واول په بحث کې د یاګانو اوازونه ویلي وه چې دې اوا ته مو د اواز ته مو ای ویلي وه او دې ته مو ای ویلي وه. د دې مثال مو غوډې ویلي وه او د دې مثال مو مستې ویلي وې. اوس راځو تاسې به ډېر وخت په پښتو ژبه کې د کی، چی او می سره مخامخ کېږي. مثلا په کور کې یم، کله چې او کمیس می. دا تاسې پوهېږئ چې دلته اواز یې د ای راځي، ای نه راځي. څوک نسي ویلی چې په کور کې، یا څوک نسي ویلی کله چې، یا څوک نسي ویلی چې کمیس می. ځکه موږ په ګرامر کې یا په فونولوژي کې یو اصل لرو. په پښتو ژبه کې کله چې 2 واولونه څنګ پر څنګ راځي نو یو یې حذف کېږي او پر ځای یو قوي واول راځي. دلته تاسې ګورئ که ای، دلته تاسې وینئ چې ا او ای سره یو ځای کېږي او کې ځینې جوړېږي. دا څخه شرطیه توک جوړېږي. نو د شرطیه توک او د ظرفي حالت چې مثلا په کور کې موږ وایو، په کور کې چې وایو هغه که موږ په کور کې ووایو نو د شرطیه توک سره به ګډون راغلی. مثلا ته وایه کې داسې وکړل، کې محمود ووهلی نو زه به ځینې خوابدی سم، کې ډوډۍ وخوړل زه به خوشحاله سم. یا مثلا تاسې په مشهورو اصطلاحاتو کې وینئ چې می کوه، چې شتي دا ټول د یو فورمول لاندې ا او ای سره یو ځای کېږي، یوازې د منځه ځي، یوازې ای پاچېږي. کې داسې کار وکړئ، می کوه. یا مثلا به ای، ډوډۍ به ای خوړلې وای، خلک نه وایي چې به ای، وایي ډوډۍ بې خوړلې وای، عامه اصطلاح ده. یا مثلا نې کوم، خلک اوس ډېر نه وایي چې نه یې کوم، خلک وایي نې کوم. نو او بل چې پخوانی حالت د چی چه و، چې په چې بدل سوی دی. چې کله دوی راغلل هلته تاسې متوجه کېږئ. نو په دې اساس کی، چی، می په دغه حالتونو لیکل کېږي. او که داسې ولیکل سي دا به په ژبه کې یو ډېره غټه ګډوډي رامنځته کړي. نو په دې اساس کله چې تاسې دغه عادات لیکئ نو په همدې شکل 2 نقطې څنګ پر څنګ. او بله خبره اساسي دا ده چې څنګه یې تاسې وایاست. په پښتو ژبه کې دا یو معمول دی، د نړۍ په ټولو ژبو کې معمول دی. کوم شی چې څنګه وایاست هغسې باید ولیکل سي. بله مسله د نسبتي یې ده. نسبتي یا په پښتو کې همیشه یوازې لنډه یا څرګنده یې ده چې ای ویل کېږي. تاسې به په ځینو ځایونو کې په غلط مشهور توګه لیدلي وي د سولې خبرې لیکلي وي. په داسې حال کې چې د سولې کریمي، ته اوس که نسبتي یې 2 رقمه کېدای شي نو دا باید کریمې وي. نو د نسبتي یې په پښتو کې ټول عمر یوه ده. د سولې خبرې، د کریمي کورنۍ، رسولي کورنۍ، د پښتو څانګې تاسې ګورئ نسبتي یې ده. د مینې لیک دلته تاسو ګورئ دا ټوله نسبتي ده. نسبتي یې په ټوله پښتو ژبه کې په همدغو 2 نقطو باندې لیکل کېږي. درنو دوستانو، د پښتو یاګانو دغه مشکل په دې توګه دی. تر ټولو اساسي او د حل لاره یې دا ده چې په دغه کې موږ څه وکړو، اواز ته غوږ ونیسو چې څنګه د خولې اواز یې وځي. اواز چې د کومې یا په رقم و د هغه یا په رقم یې ولیکئ. دا یوازې د پښتو اصل نه دی، دا د ټولې نړۍ د ژبپوهنې اصل دی. د دغو یاګانو په اړه د لنډې اوږدې یا په اړه زموږ بحث تر همدې ځایه پورې و. تر بله درسه پورې مو خدای مل شه.